سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو هیله ده چې جوړ روغ اوسئ ښه راغلاست زموږ نوي ولاګ ته نن موږ غواړو تاسو ته د جوزه جان اندخوی پورې لاره در وښیو او د جوزه جان اندخوی د لارې ښایسته منظرې ښایسته خلک او ښایسته دودونو باندې تاسو ته غوره معلومات وړاندې کوو. سلام عزیزان دل، ما اومدیم از شبرغان تصویر برداری کردیم میریم به سمت اندخوی. آقیال سفر بخیر. انشاءالله که گزارشات جدیدی انشاءالله با محتویات عالی با دوست عزیزم آقای صدیق در خدمت شما خواهید بود. منتظر ما بمانید. تر پایله موږ سره پاتې شئ. دلته خو کمیته هم ندی چې موږ ته مرسته وکړي. مرسته وکړي کنه اسلام آباد نماز سلام علیکم. ببخش. خیر باشه. قدرمنو لیدونکو دا غټه دښته چې تاسو وینئ د جوزه جان ولایت د شبرغان ښار او د اندخوی ښار یا ولسوالۍ په واټن کې ده. نو دښته ډېره غټه دښته ده. په هغه حصه کې ډېر یو غټ کویر لري چې له ریګو نه ډېرې ښکلې ښکلې غونډېګانې جوړې کړي دي. نو څرنګه چې تاسو ګورئ ځینې اغزیم دلته رشد یې کړی ده، البته بارانونه سوي دي. نو له متخصص صاحب هم ځینې خبرې اورو. به نام خدا. سلام سرزمینی من. اینجا ما آمدیم منطقه ورودی شهر اندخویه. اینجا با عنوان یک منطقه کویر یعنی منطقه ریگستان هستش. بالکل. که یعنی باد که بلند میشه ریگ انتقال پیدا میکنه، دقیقه به دقیقه جابجا میشن، اما میشود یک کارهای تخصصی انجام داد. این بوته‌ای که میبینید این اسفنده، اما بوته‌های دیگه است به عنوان بیابانزایی. خب یعنی اسفند است ها؟ این اسفنده. خب بوته‌هایی هست به عنوان بیابانزایی، یعنی این که میبرند در بیابان ها بکارن. بوته‌های بالا بلند مثل یک درختی، نیاز به آب هم ندارد، همون رطوبتش ور میدارند. اما این درخت ها زمانی که کاشته میشه چون مملکت قدرتمند لازم داره، یعنی بیابان ها کلا از این درخت ها کاشته میشه که از خودی زمین بهره برداری میکنه، نیازی به آبیاری نداره تا جلوی این ریگ و ریگستان اینا رو بگیره، خاک و گرد و غبار به شهرها عبور نکنه. یعنی چه؟ یعنی این که مملکت نیازمندی بعد اینه که یک تکنولوژی به وجود بیاره که جلوی این ریگا رو کوچ ریگستان بگیره توسط همین درختای بیابانی. وقتی اینا مهار شد گرد و غبار به شهرهای ما عبور نمیکنه. وقتی به شهری ما نتانست این ریگ و بادا برسه مردم ما چیکار میکنه؟ سالمتر نگه میداره. چطوری؟ مثل این که یک فیلتری برای موترتان دارید، برای تراکتور دارید، زمانی که فیلتر بسته شده یعنی دماغ ما بسته شد، با دهن نفس میکشید، بنابراین نفوذ میکنه داخل ریوهای ما و ما آسیب پذیریم که از اینا برامون مثل یک گلوله اصابت بکنه و سلامتی ما را به خطر بندازه. پس به طبیعت خود ما نیاز داریم و مردم ملت بیایید کمکمان بکنید تا بتونیم یک قدمی
برای سالم سازی خودمان، برای زنده بودن خودمان یک قدم برداریم تا درد این مردم درمان شود. همه تان دوست داریم. در آینده برنامه را خواهید دید. کلیک کنید، لایک کنید، ما در خدمت شما هست. انشاءالله ستاسو کومنټونه هم د دې ځای په هکله اورو. څوک چې اندخوی ته راغلي دي، څوک چې په دا لاره تېر سوي دي، او هغه داستانونه او ښکلې ښکلې کیسې چې لرئ، تاسو زموږ یوټیوب چینل کې کومنټ کوئ او موږ هم نوي ویډیوګان تاسو جوړوو. نو اوس به لاړ سو، موټر کې به سپاره سو او اندخوی لارې ته به لاړ وین له تاسو سره. عزیزانو، دا لاره چې تاسو ګورئ دا د اندخوی سیمې لاره ده. نو موږ له دې لارې نه راغللو. دا چې تاسو ګورئ دا د هغه لاره ده، د شبرغان د ښار لاره ده. ښه سمې جانه، څنګه یې؟ عافیت خو لرې؟ خیر خیرات خو ده؟ چکر دی و ها؟ او چکر یې مې وویلې. ته څنګه چهارمغز سره؟ ښه یم، دا د سنچرک چهارمغز دي. نو ښه خوندور هم ښکاري. لږ زره به ما ته هم راکوې که نه؟ وغورځېدل خو درنه پروان هغه نه غورځي. هغه ده عزیزانو، دا هم چې تاسو ګورئ دا چهارمغز ده. دا چهارمغز ډېر خوندور چهارمغزونه دي. هذا ديجي لما عكسوني سكنه شادوني زداني من خوي منطقي دي کنه. ښه د اندخوی د منطقې دی. اوس دا رفیقان می پیدا کړی ده، دوی سره رفیق کیږو، بله پیره بیا راځو، بیا بعد میایم دوباره میایم، سه باره میایم منطقه. انشاءالله. سلام علیکم. برادر خوب هستی؟ جان جور بخیر؟ شکر الحمدلله. شما خوب زنده باشی، بخیر باشی. اسم چی است؟ اسم صابر است. باشنده کجا هستی؟ باشنده خوجدکو. خب نزدیک اندخوی؟ بله. بسیار خوب. ده هم یک دکان از خودت است؟ بله. چقدر وقت میشه مصروف این دکان هستی؟ تقریبا 2 سال میشه. والا بسیار لوکس. کدام شعر میر نداری بری بنده عزیزم یک بخوانی؟ کدام قصه میسه؟ اینا نگاه کنید، از این که سرزمینی ما خیلی قشنگه، مردم ما هم خیلی عزیزن. بالکل. اقدر مهمان نوازه، هر جای سرزمینی ما همه را عاشقانه دوست دارن، ولی شرایط زندگی سخته کمی. بالکل. و این مقدار کاری باری این بیابانه اگر تبدیل شود به یک اکوسیستم کبیری، این جوانان میتونن نون در بیارن، نمیتونن برن و نمیرن ایران. وقتی در این کویری که گرد غبار ریگ کوچ میکنه، اینا جایی بجز فرار ندارن. بنابراین ما همه همدیگر دوست داریم. ما عاشقان این سرزمینیم، عاشقان ازبکیم، ازبک، هزاره، پشتون، همه یک عدد است. افغانستان عزیزی ما همه اصلی هدف است که ما باید از یک جا استارت کارمون بزنیم و هم مردم قبول کنه و هم دنیا قبول کنه. اول از همه اینا خداوند قبول خواهد کرد. همگیتان دوست داریم. انشالله به سمت اندخوی میریم. بخیر. هغه ځای چې تاسو ګورئ عزیزانو، دغه چې تاسو دلته ښکاري هغه کلی ده. نو موږ موټر کې سپاره سو، بیا به لاړ سو اندخوی خوا. له موږ سره تر پایه پاتې سئ. دا هم د موږ ښکلی فلدر ده. عزیزانو، دا ښکلې دنیا چې ګورئ دې ته وایي افغانستان. ډېره ښکلی ځای د اندخوی، ډېره غټه سیمه، ډېره لویه دښته چې یو وړوکی کلی هغه سر کې ده. نو شاید تاسو ته ښکاره سي عزیزانو، نور دلته کوم بل شی نه پیدا کېږي. به نام خدا، مردم به جد و جهد به مطلب رسیدند، ناقابلان حواله به تقدیر میکنند. درسته؟ از تو حرکت، از من برکت. اومدیم در منطقه اکوسیستم طبیعی به عنوان کویر و کویر
تا برای مردم خود، تا برای سرزمین خود، تا برای دنیا هم بگیم این هم یه اکوسیستم قشنگه برای گشت و گذار، برای دید و بازدید. میتوان از اینجا هم نون پیدا کرد و خورد. از کجا باید شروع کنیم؟ یک سرزمین قشنگی به این و یه مردمی خوبی که ما در کنار هم میتونیم برادروار زندگی کنیم. بیایید شروع کنیم اول از همینجا. من در خدمت همگی هستم، در آینده خواهیم دید. نو تاسو هم له دې ځای خوند واخلئ او د افغانستان ښایسته ځایونه خپل په مغزو کې وساتئ او ترې خوند واخلئ. موږ تاسو سره یو لاروین میګ له یاده وباسئ، تر پایه له موږ سره اوسئ. اړخ کې دا سړک کیسه چې تاسو ګورئ عزیزانو، دا سړک کیسه په هغه اړخ کې اندخوی پروت ده. نو دا لویه دښته، لویه میداني، یو ډیر خوندور تصویر موږ ته وړاندې کوي. اخوندزاده صاحب دقیقاً به نام خدا اومدم با رفیقان خود بعد از 30 و چند سال تا بیام از اکوسیستم منطقه به عنوان کویر هم میشه نام برد همینه. بالکل. اما من میتوانم با کمک شما توی منطقه میشه درخت زیتون، اما مسئول نیاز از کجا آبش باید بیاریم؟ من که بلد نیستم. حالا همکار آمده برای من یادآوری میکنه میره سمت آقنه، یعنی همون بندر، یعنی کنار دریا. حالا خوشتپه کجاست تا من کی برم ببینم؟ همگی تانه دوست داریم و گزارشی بعدی در خدمت شما. انشاءالله مونږ ځو اندخوی ته، له هغې ځای نه به نورې برنامې تاسو وړاندې کوو. آقینې خواته ځو او د آقینې خوندور صحنې تاسو وګورئ، لویه دښته وګورئ او ریګونه وګورئ. له موږ سره تر پایه پاتې شئ او ترې خوند واخلئ. موږ به اوس په موټر کې کینو او ځو تاسو ته دا خوندوره صحنه ښیو. له دې خوندورې صحنې او دید نه د افغانستان ښایسته ځای نه عزت ویسي. او دغه د کلس اخوندزاده صاحب دا چیرې ده؟ کلس ده چیرې ده؟ هغه سوسمارک. وایي دا چې چلم کوي؟ مچی موچیان دا شیان دور خوري. ښه د دښتې وکنه د دښت د کور خاری هغه بل هیواد کې دا ترویج ورکوي. بالکل. خپل نظام محیطی او طبیعی مثلا ممانعت که لغه حشرات زمون سره مخالفه ده. پس دی خدای روزی هم دغه موچیان دی په دې کویر کې وکنه. این دغه ځای پله به پله خداوند جل جلاله دسې مهندس ده چې ملي په ملي په هغه باندې فکرونه کار کوي. بالکل. نو اخوندزاده صاحب حرکت به وکړو انشاءالله. عزیزانو تاسو هم دا ایسه وګورئ څومره خوندور دید لري. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو موږ هم اندخوی ته تقریبا نږدې سولو. نو شمال هم د ما ویښته خراب کړي دي. اخوندزاده صاحب باید موږ تاسو یو شانه مانه ځان سره راوړې وای. دلته خو کمیټه هم نه دي چې موږ ته مرسته وکړي. د موږ شانه له یاده وتې. زور هم نه رسېږي یاره. زور هم نه رسېږي. صبر کوو. بالکل صبر کوو. بالکل کېدای چې دا کمربند دي. نو دلته ځینې موټرونه هلته درېدلي وو. اخوندزاده صاحب سکواټرونه ول. دا قیر خراب شوي دي. بلې او دا قیر خراب شوی او دلته دغه حصه کې نه ده، دلته وزنه ایښې ده. دا وګوره دلته وزنه ده موټرونه. عزیزانو دلته یو پورت ده، دلته موټرونه چې زغال سنګ راوړي یا نور تجارتي مالونه له هرات نه دې خوا ته راوړي، نو دلته یې وزنې له دې ځای نه بیا مالیات اخیستل کېږي.
امن امنیتی متی سلام علیکم ورونه جوړې په خیر خوب است ژوندی اوسئ جوړ اوسئ کوم خواته روانې زه نو وخت زیات صاحب چې لاړ شم یو تاسو ډېره مننه همین نرسیم برو پشت ځانو دا منطقه چې ګورئ دا د انخوی اوله منطقې حصه ده چې موږ نوې منطقې د انخوی ته ننوتلو اوښان دلته شته او کورې دلته زیاتې دي د خښتو کورې همغه برق د ترکمنستان هم چې داسې راغلی ده دلته یې پایسته دي زه به یې تاسو در وښیم دا پایې چې تاسو ګورئ دا همغه برق ده چې د ترکمنستان خوا نه راځي سمیع جانه جان څه گفتنی لرې زه هېڅ پوښتنه نه خصیصه ټول درته ویلی ښه هېڅ گفتنی نه لرې خوند دې درکړه دا سفر هو ډېر ښه دی بله او یس نو کوېسچن دې تا ډېر قوي ده انډیواله ښه لاړ به شو دا هم عزیزانو د انخوی باستاني ښار ځای ده نو موږ به اوس ننوځو انخوی ته نو دغه دروازه ده دغه چې تاسو ګورئ دا دروازه ده سلام علیکم قدرمنو جوړې بخیر زو عقینې خوا عزیزانو دا هم د عقینې چوک ده نو دلته زیاتره تعمیرونه چې تاسو ګورئ دا تعمیرونه چې دي ټول شرکتي تعمیرونه دي نو پورتونه دي ځایونه دي چې هلته لوی لوی موټرونه د نفت و ګازو د غوړیو وړو دا تجاري ټول مواد دلته درېږي هغلته وګورئ ایستګاه خط رای آهن عقینه یعنې د کله چې ریل راځي په دې قسمت کې نو هغلته درېږي په هغه بل ساحه کې چې ما تاسو وښودل او دلته بله دروازه ده چې عقینې بازارک خواته ځي نو درې دروازې نظارتي درلودلې او اینا هم تریلرهایی هستی که برای ترکمنستان ترانزیت میکنن اموال از افغانستان صادر میکنن میبرن ترکمنستان از ترکمنستان میارن افغانستان و همینطور دوباره برعکس همه اینا منتظرن برای گمرکاتی که تعلق میگیرن محصول باید پرداخت کنن باید اسکن شوه و بعد بیاد منطقه افغانستان توزیع شه و برعکس همینطور میاره ترکمنستان کلا اینا اسکن میشه محصول گمرک وارد میشه براشون و پرداخت میکنن بعد میرن اون طرف دریا که همون ترکمنستانه اینجا اکثرا بندر نفتیه یعنی کل نفت افغانستان از صادر میشه میره ترکمنستان اونجا تصفیه میشه برمیگرده میاد افغانستان حالا به دلایلی چه شرایطی داره این در رشته کارشناسی من نیست همه که تان دوست دارم منتظر بمانید عزیزانو هیله ده چې جوړ روغ اوسئ په ناهیلۍ سره موږ لاړلو د عقینې
بندر همغه آخري دروازې ته نو هغې دوی موږ ته وویلې چې په بنادرو کې ویډیو نیول منع دي نو موږ له هغې جنه ونه کولی سوای ویډیو ونیسو ځکه یو دولتي کار ده نو موږ تابع د دولت و د امنیت یو. عزیزانو څرنګه چې ګورئ دولت آباد پورې 15 کیلومتره او میمنه پورې 129 کیلومتره لاره ده نو موږ هم ځو. السلام علیکم. خوب هستین شما؟ عافیت دارین؟ بخیر؟ زنده باشین. خیر و خیرت است. دیگه رفته رایسیم به طرف میمنه. چه خدمت برادر؟ بخیر باشین. تشکر. زنده باشین. شپه ده، ډیره ښکلې شپه ده، خو زموږ دا لاروین دوام لري. څرنګه چې تاسو موږ ویلې موږ میمنې خواته ځو، نو موږ غوښتل چې تاسو ته د افغانستان د شپې لارې هم تاسو ته وښیو چې څنګه ځایونه تاسو ته مخامخ کیږي. نو تر پایله موږ سره پاتې شئ او له دې لارو خوند واخلئ تر څو موږ میمنې ته رسیږو او له میمنې به هم تاسو ته ډېر خوندور ښایسته منظرې ځایونه تاسو در وښیو. نو څرنګه چې تاسو ولیدل په دې لاره کې دښتې زیاتې دي او دا لاره ډېر واټن هم لري. نو هر کله چې راځئ په ډېر خوند او په ډېر اشتیاق راسئ.
عزیزانو موږ د دولت آباد ولسوالۍ ته ورسېدو. نو دا د میمنې او د انخوی په مابین کې داسې ولسوالۍ ده، په شاهرا کې البته. نو دا هم دوکانونه داسې دي لکه یو کلي همسې ده اخندزاده صاحب نه؟ دقیقا همغسې دي. اوس له انخوی نه چې تېر شو راغلو دي خو اولین ولسوالۍ د میمنې او دا دولت آباد نومیږي. موږ دو دولت آباد لرو، پام وکئ اشتباه به ونه نیسئ. یو د دولت آباد د بلخ ده، یو د دولت آباد د میمنې. موږ له انخوی راغلو دی خوا، اوس دولت آباد میمنه کې هستو. دلته تیریږو له دې چې له غیر سره ځو میمنې و ګورزوان. هغه ایکوسیستم چې هلته دي تاسو تصویربرداري به وکړو، تاسو اطلاعات به ورکړو، تاسو خوند به وکئ. دغه ځوانان دي دلته د خپل دوکانو مخکې ناست دي. نو سمیع جان هم ځان اچولی یو خوب یې ووه، څنګه و یو پینکي دې ووه؟ ها سمیع جانه څه خوبونه دې ولیدل؟ دغسې غټ غټ موټرونه تېرېږي عزیزانو، یو رقم نفر ډارې چې ویې ولګېد. نو اوس به موږ حرکت کوو. دا کارګرې دي ګورئ، بلکل پیزو په سر پراته دي، ډوډۍ دي، ابل دي ابل دي. بلکل شپه نو یو څوک چې برابرېږي ورته دی د خپل کار کوي. دا د کوڅه لکه محمود خیل کوڅې خواته ځي هغه. نو موږ باید میمنې خواته لاړ ځو. یو چا نه پوښتنه وکړو چې میمنه کومه حصه خواته ده. آقا سلام، خسته نباشید. میمنه صراط المستقیم صراط المستقیم دی. موږ هېوادوالان همداسې ټوکې کوي، موږ ته وایي صراط المستقیم ته لاړ شئ. نو صراط المستقیم همدغه لاره ده چې ځو میمنې خواته. نو دولت آباد همدغسې یو ځای ده، دومره وته یې نه ده کړې دولت آباد. کنه اسلام آباد ده. دا دروازه نه ده، دا یو نماد میدان کې دی. و چوک پس دروازه ده. نه دا نماده چوک شهدای خواجه سبز پوش. آقا این شهر کجاست؟ شهر جمعه بازار است. جمعه بازار، ولسوالی جمعه بازار می باشد در ولایت فاریاب. یعنی از جمله ولسوالی‌هاش، از جمله شهرستاناش بهش میگن جمعه بازار. حالا اسم جدیدش چی باشه ما نمیدونیم، ما طبق اون اسم اول میشناسیم. میمنه بعد از اینه. بله دستگرای دادن. بعد عزیزانو موږ هم میمنې ته ورسېدو. څرنګه چې تاسو لیکلي دي د میمنې ښایسته ښار ته ښه راغلاست. نو دغه دروازه ده عزیزانو. څنګه اخندزاده صاحب سفر څنګه میمنه شهرگه خوش کلپسیس. به شهر میمنه خوش آمدید. بلکل یکی از شهرهای تاریخی و شهر علم و ادب و هنر هم هست. سلام سلام. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ مزار شریف. خوش آمدید. زنده باشین. تشکر. ما تصویر برداری یوتیوبریم، فیلم دوربین فیلم برداری، عکاسی. مزار شریف. بله. مزار شریف. مزار شریف. مزار شریف ولایت بلخ. خوش آمدید در فاریاب. موفق تشکر. باشید. تشکر. با بزرگان قوم همه دیدن میکنیم و تصویر میکشیم و برمیگردیم. ما خدمت هستیم. زنده شما باشین. عزیز دلت. تشکر. شما عزیز دلت، همه تان محترم. تشکر. مرکز ولایت فاریاب ده. مرکز ولایت فاریاب. میمنی دقیقه جینا مسافر رو نیست زی بادگی زی هرات تر ایران پوری دی خواب تر مزار پوری. بلکل مرکز شهر دی فاریاب چه نو میگی؟ میمنه نو میگی. میمنه. میمنه که خوش کلپسیس. ژوندی اوسه. اخوند صاحب څه نظر لري چې یو دمراستی وکړو، یو خوب وکړو، نو سهاري وخته به نور فلمونه عزیزان ته د میمنې وښیو؟ دقیقا دا کار بگو یو سمجی که به زان ویرسه و امنیت هم به تأمینی، جای هم بخیی، یو شای بخورو،
بیا به ویده سو تر سهر پوری سهر بیا به شروع کو تاست نو بلندی کو خشه بالکل ایزانو هیله ده دا ویډیو مو د شپې خوښه کړې وي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ شیر کړئ لایک کړئ کومنټونه له یاده مه باسئ نو تاسو ته مو ډېر خوندور ویډیوګانې مد نظر نیولې دي د سرپل ولایت نه بال له میمنې بېرته موږ ځو سرپل ولایت ته او هغه ځای نه تاسو ته خوندور ښایسته طبیعت خلک ځای تاسو درښیو نو تر پایله موږ سره پاتې شئ ډېره مننه لاروین مایک له تاسو سره
باشه تا روز کار تام خبرنگار شدم از شرکت مساعد آسان
نگارم دست به قرار
Mesela tema nasıl mesela? در کدام خانه برای آرامش و آسایش کم است
نوع چه نوع خیرت نه؟ نه آن بیشتر Larga şurup kıldım ketkenlerine halos var. Arkadaşlar